رونو بعضې وخت کې یو انسان دی د اوبه نشته دی به اودس سره څه کوي او یا که ده باندې لامبل لازم شوي وي نو دی به لامبلو سره څه کوي نو که یو انسان داسې دی چې داسې ځای کې دی چې هغې ځای کې اوبه نشته نو که د ده نه یو خوا بل خوا یو میل شرعي میل دا 400 ګزه دی 400 ګزه دا شرعي میل دی نو که یو شرعي میل د ده نه اخوا دی خوا اوبه نه وي نو دا سړی د تیمم وکړي او په هغې باندې د دې اودس وکړي او که فرض که مثلا اوبه وي خو دی د اوبو په استعمال باندې قادره نه دی اوبه شته او که دی اوس کویله وردي دشمن یې پې ناست دی هغې وژني یا د چا نه پیسې قرض کړي دي هغې د ګریوانه نیسي چې پیسې راوباسه مجبوری ده نو پکې مزه ده مجبوری ده او یا د اوبو په استعمال په دې وجه قادره نه دی چې یاره ډېرې زیاتې یخې اوبه دي نو که دی هغه یخې اوبې استعمالوي اوس مري هلاکیږي نو دغه وخت کې دی شرعا مجبوره دی دی د تیمم وکړي او په هغې تیمم باندې دی خپل لمونځ د په هغې باندې وکړي اوس وروڼه تیمم طریقه څه ده نو یو خو د تیمم دپاره نیت شرط دی د اودس دپاره نیت شرط نه دی که نیت دې نیم کړی او باران لون کړی دا ټول اندامونو باندې د اوبو بهېدلې ښه برابر هم د اودس وشو چا دیکه در کړه کندې ته یې ور وغورځولې او د اودس نیت دې نه دی کړی هم اودس وشو خو د تیمم دپاره نیت لازمي دی نو یو به دې نیت د تیمم وکړي پوه شوې که نه نویت ان اتیمم لرفع الحدث ولاستباحة الصلاة دا نیت دی وکړي او زمونږ پښتنو خو ځان ته نور هم اسان کړی دی دا چې کوم مشران دي که نه که هغه ته وایي چې تیمم نیت راته وکړه ورته بیان که هغه وایي تیمم کوم د پار د پاکۍ چې پاکي شي په ما پورې ناپاکي شي معنی لري بس خبره دا ده چې نیت د تیمم وکړه د پار د پاکۍ نیت وکړه نو یو نیت د تیمم د پار لازمي دی او دویمه دا ده چې نیت وکړې نو د نیت نه پس بسم الله ووایه او بیا چې کمې پاکې خاورې دي پاکې خاورې یا پاک دیوال دی او یا پاکه لوټه ده نو ګوره دا ګوتې به داسې بندې نه ساتې دا ګوتې به کلو ساتې دا دواړه لاس هغې له راپرېږده للتیمم ضربتان احادیثو کې راځي 2 ضربې د تیمم دپاره دا دواړه لاسونه د ځمکې له راپرېږده ګوتې لږ کوله وساته او چې راپرېږدې نو داسې مخکې وروسته یې لږ بوزه نو چې مخکې وروسته دی بوتلې نو بیا به دا لاسونه چې روچت کې نو داسې یو څنډه ولې ځکه که لاسونه دی ونه څنډل او په مخ دې راښکل نو بلا به درنه جوړه شي خلک به در یریږي خلک خو پېژنې که نه څوک به ویری نو بیا دا ګوتې داسې یو بل پورې وجنګوه داسې نو د هغې نه پس په دې ټول مخ باندې لاس راکاږه بیا به دوباره دا لاس د ځمکې له راوبرې ګوتې به دې بېرته کلو ساتلي داسې لږ مخې شاته بوزه او دا ګوتې بیا یو بل سره وجنګوه داسې وجنګوه داسې نه هغه دوړه به ترې لږه پروزي نو چې هغه ترې پروزي نو په دې ګس لاس باندې د ښي لاس د دې ځای نه شروع که او دې مړونده پورې راورسوه او بیا په دې باندې راوله او بیا په دې ښي لاس باندې د دې ځای نه شروع که او دې ګاړ څنګل راوله او دې خوا راورسوه دا رونو تیمم طریقه ده الله پاک زمونږ د ښکلې پاک پیغمبر مبارک امت ته اسانه کړې ده د دواړو جهانو سردار مبارک دا په سفر باندې تللی نو چې په سفر باندې رسول الله مبارک تللی دی نو یو ځای کې د حضرت عایشې رضی الله عنها نه حار روک شو عامل د عایشې رضی الله عنها نه روک شو هغې ځای کې اوبه هم نه وې صحابه لګیا دي د عایشې رضی الله عنها ښار ګوري عایشې رضی الله عنها عمر هم کمولې ځکه چې کله د دواړو جهانو سردار مبارک ته واده شوی وه نو عمر یې 9 کاله و خو لیکن بعضې ماشومه د عمر نه وړی لیکن هغه د وجود نه داسې خډلې وي نو دام حیرازه و د وجود نه او چې کله د دواړو جهانو سردار مبارک وفات کېده نو عمر یې 18 کاله عمر یې کم و نو حار ترې نه روک شو صحابه ورپسې ګرځېدل خار پیدا نشو او دی خوا اوبم نه وي نو چې اوبه نه وي نو دا صحابه رالل او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته یې ګیله وکړه چې ستا لور عایشې رضی الله عنها هار کړی دی او موږ ورپسې یو ځای بل ځای ګرځو او دا د لمانځه وخت را باندې راغی اوبه هم نشته
رسول الله مبارکی مثال کو منګه مثال کو داسې ځای کې ایثار کو چې اړو بشته دی نه موږ به څه کوو او د سمنی کړی مانځه سره به څه کوو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د عائشې رضی الله عنها پلار دی نه ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی نو چې کله راغی نو د دواړو جهانو سردار مبارک ودو او د عائشې رضی الله عنها په دې پتون باندې د امام الانبیا دا سر پروتو وی پلار مې راغی ابو بکر عائشې رضی الله عنها وی ما ته استغیث فورې شروع کړې چې هار دې رو کړی دی او صحابه ورپسې ګرځي تا رسول الله مبارک مثال ک صحابه دې مثال کړي او دا سیزه کې دي سار کو چوبم نشته د مانزه وخراغه عائشه رضی الله عنها وی پدې ده کې مې د پلار موکیر علوم را کړې خو ما غږ نکاو هغه فریاد مې نکولې ما وی کوس فریاد کوم چې رسول الله مبارک را پانسی وی پدې کې د دوړو جهانو سردار مبارک را پاسید او ټیم د مانزو او بنوي رب العالمین د تیمم آیاتونه نازل کړ په تیمم سعیدا طیبا په پاکو خاورو باندې تاسو تیمم کوئ بس دا تاسو لپاره کافی دی صحابه خو تیمم وکړه او عایشه رضی الله عنها وی چې کله اوښ پاسېده وی خار مې د اوښ لاندې پروتو خار الله پیدا کړو خلاندې پروت دا بس د الله په دې کې حکمت او کدا خار روک شوی نه وي اوخ داغې د پاس هم لاس نه وي خو د اوبو ځای ته به تلي نو بیا به تیمم ته حاجت نو راغلی نو څه به کېدل نو رب العالمین دغه تیمم د نزول واقعه ده بس تیمم الله پاک د دې امت لپاره جایز کړی دی ها خو چې کله به اوبو په استعمال باندې قدرت وي نه او یا یو شرعي میل په اندازه باندې یو خوا بل خو بني په دې تیمم څو نمرو مونځونه کولی شي چې تر څو پورې تا اوبه نی مونته نو چې څومره مونځونه پکې نو کوه په یو اودس باندې د سهار مونځ کوه د ماسپښین د ماښام د ماسخوتن چې تر څو پورې اودس نی مات شوي چې څومره مونځونه پکې کوه نو تر څو پورې چې تیمم دې نی مات شوي اوم مونځونه پکې کوه وګورئ چې په کومو شیزونو اودس ماتېږي په هغې تیمم ماتېږي په باد وتلو سره یا زورات سره ټیس سره یا تشو متیازو یا ډکو سره په دې اودس ماتېږي وینې وتو سره په دې اودس ماتېږي نو په دې باندې تیمم هم ماتېږي دا بعضې خبره کې داسې سوچه په پښتو کې ووایم ځکه د الله سادهګان شته هغه داسې په اشاره باندې بیا نه پوهېږي دی شوې که نه سادهګان شته